پیغمبر علیہ السلام یولس بیبیانې وي څومره نارینه اولادو څومره زنانه اولادو لوڼې په چا چا واده وي دا به ته ذکر کوم ځکه یو حدیث کې راغلی دی ګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې خپلو بچو ته واړه ماشومانو ته یو د قرآن محبت وښیي قرآن سره اشنا کړي چې دا د الله کتاب دی دوم نبی علیہ السلام فرمایل زما محبت او زما د ازواج مطهرات او اولادونو محبت ورته وښیي دلته ګوره ازواج مطهرات راغلي دی محبت ورته وښیي چې ازواج مطهرات موږ ته معلومي نو ګورې ویلې کې ځان سره اوله خدیجه بیبي ده د ده عمر ټول 450 کاله دا مکه مکرمه کې د سر نکاح شوی وه همالته بیا وفات شوه مکه مکرمه کې وفات شوې دا اوله بیبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې بیبي عمر 40 کاله و د نبي علیه السلام عمر 25 کاله و نبي علیه السلام خپله ځواني زړه کړه د یو بیبي سره ګورئ خدیجې بیبي سره 40 کاله عمر یو دی نبي علیه السلام ورسره واده وکړو او ټول 450 کالو په عمر کې وفات شو دوم نمبر بیا عائشه بنت صدیق دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تاسو به بعضې طالبان وایي چې دلته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره یاد کړو بعضې طالبان ملګري عام مسلمانانو ته دا علم نه وي پرون یو ملګري یو بابا رانه پوښتنه وکړه وایي دا سمودیان مسلمانانو که کافران ګوره معلومات نشته ورته کړی ما ته اندازه ولګېدله ګوره چې خلک دومره غریبانان خبر نه دي او موږ اختلافي مسایلو ته زور نه ورکړی پرون یې رانه پوښتنه وکړه وایي مولوي صاحب دا سمودیان کافرانو که مسلمانان وګوره دا ځکه مې درته ذکر کړی خدیجه بنت خویلد دغه د پلار نوم خویلد او دوم نمبر عائشه بنت صدیق رضی الله تعالی عنها او بیا ورپسې دریم نمبر حفصه بنت عمر حفصه بیبي د عمر رضی الله عنه نو ګورئ څلور خلفاو د نبی علیه السلام طالبانو دا دوه خلفا مشران دا دواړه د نبی علیه السلام خسرانو او دوه کشران خلفا دا دواړه د نبی علیه السلام زومان دي دوی خسران دوی زومان یو حفصه بنت عمر رضی الله عنها څلورم نمبر زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها زینب بنت خزیمه دا په ام المساکین باندې مشهوره وه ام المساکین د مسکینانو مور دا ډېر رحمدله بیبي وه چېرته فقیران مسلمانانو فقیران غریبانانو په هغې باندې به ډېره زړه سوی وه هر څه به یې ورله ورکول نو ام المساکین ورته وایي دا 18 میاشتې څوک وي او څوک وي 3 کالې ژوندی وي بیا وفات شو پنځم نمبر ام سلمه رضی الله عنها ام سلمه رضی الله تعالی عنها او شپږم نمبر زینب بنت جحش رضی الله عنها چې الله پاک یې نکاح تړلی و نبی علیه السلام سره الله پاک نکاح تړلی و زینب بنت جحش رضی الله عنها اووم نمبر جویریه رضی الله تعالی عنها جویریه رضی الله تعالی عنها او اتم نمبر ام حبیبه بنت ابي سفیان رضی الله عنها دا د ابو سفیان صاحب لور و دا هغه بیبي د ام حبیبه چې د ده نکاح په حبشو کې وشوه حبشو کې د ده خاوند عبدالله نوم هغه مړ شو هلته عیسیت قبول کړه عیاذ بالله عیسوي شو چې عیسوي شو ما قسې مړ شو دا بیا کونډه پاتې وه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ده نکاح د حبشو باچا په خپله خطبه وې نبي علیه الصلاة والسلام سره د نکاح تړلې ده بیا هغه ورته 4,000 درهم مهر مقرر کړ خپل جیب نه مهر ورکړ او بیا ناوې د هغه ځای نه راوستله نبي علیه السلام ته مدینې منورې ته دا ام حبیبه بنت ابي سفیان ورپسې نامه صفیه بنت حویی دا د خیبر د یهودو نه وه اسلام یې راوړه نبي علیه السلام ورسره نکاح کړې صفیه په سواد باندې صفیه د پلار نوم یې حویی و دا د یهودو لوی مشر تېر شوی دی صفیه بنت حویی لسمه بیبي سوده بنت زمعه رضی الله عنها سوده بنت زمعه یو لسمه بیبي میمونه بنت حارث میمونه بنت حارث دا 11 بیبیانې وې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دوه وینځې وې یو وینځه ماریا قبطیه وه ماریا رضی الله تعالی عنها چې دنه ابراهیم سے پیدا شو او بله بیبي ریحانه وه ریحانه هغه نه اولاد نه ده شوې یو لسمه بي ریحانه دا بنت زید بن شمعون و د یهودو نه وه ریحانه بنت زید دا 11 بیبیانې او دوه وینځې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ګورئ دا څومره بیبیانې چې دې کې یو نم اولاد نه ده شوی سوا د دوو نه یو خدیجه بیبي ټول اولادونه دغه نه شوي د نبي علیه السلام
او یو ماریه بیبي چې هغه ابراهیم صاحب پیدا شوی بس چې کوم دی خدیجه بیبي نه پیدا شوی اولادونه هغه تم ګوره زمونه دادي زمونه یو ټول اولادونو ترتیب بدل سره ذکر کوم اول سر کې قاسم رضی الله تعالی عنہ نبی رسول ته په دی وجه ابو القاسم به وي قاسم رضی الله عنہ ورپسې زینب رضی الله عنها زینب یو بدل ذکر کوم زینب وادوا په ابو العاص بن ربی باندې اسلام راوړو مسلمان د دنیا نه تللی ابو العاص بن ربی هغه باندې زینب بیبي واوړه دا ټول نه مشر لور دومره بیبي لوري رقیه بیبي و دا په عثمان رضی الله باندې واده عثمان رضی الله باندې بل لوري و فاطمه بیبي دا هم د ترتیب د ګور مشران د سیمه ترتیب جوړ کړل فاطمه رضی الله دا په علي رضی الله باندې واده ورپسې بل لوري و کلثوم بیبي رقیه چې وفات شو د عثمان رضی الله تعالی دا دوا لرونی په عثمان رضی الله باندې واده وې د آدم علی السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې یو پیغمبر هم د سیرت تیر شوی چې دغه دوه لونی یو صحابي په نکاح کې راغلی دا صرف عثمان رضی الله عنه د نبی رسول الله صلی دوه لونی دغه په نکاح کې راغلی دته په دی وجه کتابونو کې چې ګوره موږ تاسو مشران مرو دته وی عثمان یې ذل نورین د نبی رسول الله هر نور رڼا وکړه ذل نورین خاوند دې دوه رڼاګان او بل زوی د نبی رسول الله عبد الله صاحب عبد الله او بل زوی ما د تاغه د ذکر کماری بیبي نه پیدا هغه نوم ابراهیم دا درې زمن او سلور لونی دا ټول د خدیجه بیبي نه پیدا شوی دي سوا د ابراهیم نه چې هغه د ماری خدیجه بیبي نه پیدا شوی